سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. هغه درې کارونه چې یوه ښځه یې کوي خو خپل خاوند ته حال نه وایي، د خپل خاوند نه یې پټ ساتي. قدرمنو دغه ډېر ضروري درې کارونه دي. که تاسو دا ویډیو وګورئ نو تاسو به په دغه هر څه باندې پوه شئ، خو د هر څه نه وړاندې دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د دې چینل به تاسو ته هر قسم معلوماتي ویډیوګانې ملاویږي. درنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې ښځه او خاوند دواړه د ژوند یو داسې ملګري وي چې دوی د یو بل نه هېڅ خبره نشي پټولی، خو په دې کې څه خبرې داسې هم وي چې که دوی نه غواړي هم نو د خپل خاوند نه یې پټوي. هغه درې کارونه تاسو سره شریکوم. قدرمنو، په دې کې لومړی کار چې کوم دی هغه دا دی چې د ښځې هم د سړي په شانتې کوروالي ته زړه کېږي. خوښه یې وي چې خپل خاوند سره کوروالي وکړي، خو هغه په خوله باندې خاوند ته د دې خبرې اظهار نشي کولی. نو خاوند ته پکار دی چې په دې دوران کې د ښځې ټول فیلینګ محسوس کړي او هغې سره د هغې شوق پوره کړي، د هغې دغه خواهش پوره کړي. دویم قسم خبره هغه دا ده چې که ښځې هر څومره هم په بازار کې سودا وکړي، یعنې ارزان څیزان واخلي، خو هغه خپلو ملګرو ته، خپلو ښځې چې کومې دوستانې دي هغوی ته هېڅکله هم اصلي قیمت نه وایي، ځکه چې ښځې اکثر فکر کوي چې په دې سره به زموږ پوزیشن کم شي او یا نور داسې د هغوی د ذهن مطابق سوچ کوي. نو که هغه په 1000 روپۍ باندې جوړه جامې واخلي نو ملګرو ته یې 3000 یادوي. نو دغه هم یو دویمه خبره ده چې ښځه خپل خاوند ته یا خپلو ملګرو ته نشي ویلی، ورته یې نه وایي. دریم قسم کار هغه دا دی چې ښځه اکثره وخت خپل خاوند ته دا خبره نه کوي چې زه تا سره مینه لرم. د دې لوی مقصد او د دې لوی خبرې وضاحت کول ضروري دي، او هغه دا چې ښځه د خپل خاوند نه شرمېږي. خپل خاوند سره که هغه مینه هم کوي خو خپل خاوند ته د دې خبرې کلیام اظهار نشي کولی. نو قدرمنو دوستانو، دا وې هغه درې خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړې. امید لرم چې تاسو به دا معلومات خوښ شوي وي. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو او معلوماتو نه خبرېږئ. که تاسو غواړئ چې زموږ د چینل نه تاسو سره نوي معلومات او نوي انفارمیشن شریک کړو نو خپل نظر شریک کړئ. سره خپل نظر موږ سره ضرور خپل